که تاسو هم په بازار کې پرې سیمان را آزادوئ نو ستاسو سره هم داسې کیدلی شي د دې ورور سره یوه عجیبه واقعه راغلې د ملګرو د ورور چې دی نو دا د کراچۍ سره تعلق ساتي دی ویل زه په بازار باندې تېرېدم چې په بازار کې هلته یو کس نارې والې چې پرې سیمان دي ویل پرې سیمان دي او پرې منټونه پکې هم دي راشئ را آزاد یې کړئ ملګرو ویل زه لاړم ما ځان له سیم را آزاد کړو ګوته مې ورته ولګول او پرې سیم یې ماله راکړو چې کله هغه اکټیویټ شو ما استعمالوه نو ما ته میسیجونه را شروع شول چې کله ما ته میسیجونه را شروع شول که نه نو ویل زه لاړم او ما په خپل شناختي کارت سیمان وکتل چې په دې څو سیمان را آزاد شوي دي نو ملګرو ویل په هغه باندې 15 سیمان را آزاد شوي دي ویل د هغه نه پس چې دی نو زه بېرته رالم که نه او بیا ما ته نور میسیجونه را شروع شول ایزي پیسې ته میسیجونه را شروع شول جیس کیش ته میسیجونه را شروع شول او زما بینک اکاونټ ته هم میسیجونه را شروع شول ویل زه هم ډېر زیات خفه شوم او په دې میسیج کې به راتلو ویل چې خبرداری به راکوو ویل خبردار ستا دا کومه بینک اکاونټ چې دی کومه جیس کیش اکاونټ دی دا به موږ اوس بندو ملګرو ویل دا میسیجونه راتلل ویل زه ډېر زیات خفه شوم او ډېر زیات پریشانۍ کې راغلم ځکه چې زما جیس کیش او ایزي پیسه کومه اکاونټ چې دی بینک اکاونټ چې دی نو هغه ته خبرداری ماله راکاوه له هغه نه پس چې دی نو زه هغه ځایګي ته لاړم او په کوم ځای کې چې ما دا سیم را آزاد کړی و د کس چې په کوم ځایګي کې ناست و نو زه هغه ځایګي ته لاړم مال چې دا موجود دي نو زه به دې نه تپوس وکړم او چې زه لاړم که نه نو ویل هغه کس نشته ویل بیا هم ډېر زیات پریشانه وم نو سیده لاړم تاڼې ته په تاڼه کې مې راپورټ وکړم کمپلین مې وکړو چې زه لاړم هغه تاڼې هغه پولیسانو راته ویل که نه ویل دې کس چې دی نو موږ ته ډېر زیات نور هم شکایتونه راغلي دي نور کمپلینونه هم راغلي دي ملګرو ویل یو دا چې دی نو یو فراډ دی ویل دا به موږ ډېر زر ونیسو او دا به ډېر زر منظرې عام ته موږ راولو ویل بیا راته پولیس ویل که نه ویل چې د کومه کسان چې دي نو دا سیمان نه ازادوي ملګرو وایي د دې په دې دوی چې کله سیمان نه ازادوي نو دوی په ستاسو په دې ګوتو باندې ګیلو ولګوي ګیلو ورسره یو په ګوتو باندې ولګوي که نه نو دوی ستاسو د دې ګوتو هغه د نشانونه نه دي دا کاپي کړي نو دا کاپي کړي نو چې کله تاسو دا ګوته ولګوئ که نه دا کاپي شي نو دوی چې دي نو په سکینر باندې بیا تاسو ګوته ولګوئ نو دوی کاپي شوي نو چې کله تاسو سیم را آزاد کړئ ځانه نو دا چې دي نو ستاسو د ګوتې دا کومه نښه چې ده نو دا ټولې دي کاپي کړي نو دا چې دي نو دوی په ځانه بیا نور سیمان را آزادوي او بیا چې دي نو تاسو ته بلیک میل کوي وایي چېرته هم چې څوک داسې کارونه کوي که نه ستاسو په دې ګوتو باندې ګیلو لګوي یا پې نور څه څیزونه لګوي نو دې نه منع کوئ او داسې قسمه نه ده دا دو نمبري ده نو وایي داسې قسمه خلکو نه سیمان مه اخلئ دا ټول دو نمبري ده او ستاسو سره بیا هم داسې د داسې قسمه خلکو نه چېرته هم سیمان مه اخلئ ټول خبردار شئ چې چېرته هم سیم اخلئ یا سیم را آزادوئ نو فرنچایز ته ځئ او داسې خلکو خواله ورځئ چې هغه تاسو سره ډوک پوک نه کوي که نه نن سبا چې دی نو دا ډېر زیات موجود دی او تاسو ته ډېر غټ نقصان در رسولی شي چې چېرته اوسئ ژوندي اوسئ زما د ویډیو پیغام د نورو پښتنو سره ضرور شیر کړئ صرف د دې دپاره چې پښتانه ترې خبر شي نن سبا چې دی نو خلک پرې سیمانو ته خوشحالېږي چې پرې سیم موږ له را آزاد شي او د هغوی سره نن سبا دا دوکه کېږي د دې دوکې نه ځان ضرور خبر کړئ او زما د ویډیو پیغام ضرور د نورو پښتنو سره شیر کړئ صرف یې د ثواب په نیت باندې شیر چې د نورو پښتنو ته ورسي نن سبا چې دي نو زمونږ پښتانه ډېر زیات په دې باندې دوکه کېږي نن سبا په بازارونو کې دی وایي پرې سیمان او ستاسو سره وروسته دغه دوکه کېږي تاسو به یو سیم را آزاد کړئ او ستاسو په شناختي کارډ به چې نو 15 سیمان پوره شوي